چرته چې 1,40,000 پیغمبرانو کې کم خصلتونه په 1,24,000 کې وو، هغه خصلتونه یوازې بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکه مولانا وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچ خوبان همه دارند تو تنها داری. که د یوسف علیہ السلام حسن په دنیا کې مشهورو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بیا داسې و چې د اسمانونو ملائکوم خدای ته درخواست کړو چې یا الله مونږ خو چې کله نه پیدایو نو مونږ زمکه ته نه یو تلی، دا داسې حسین او جمیل پیغمبر دی چې په زمکه پیدا کړی دی، نو یو ورځ خو اسمان ته راوله چې مونږ یې وګورو. علما لیکي چې د معراج تلو څومره اسرار او رمایز دي، نو یو صرف کې دامو چې الله د ملائکو درخواست منظور کړو چې ولای بوتلو ورته خودو چې هغه پیغمبر دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د 14 سپوږمۍ و او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروتو، نو ما به کله کله سپوږمۍ ته وکتو، کله به مې د مخ ته وکتو. نو بیبي عائشہ فرمایي چې زما دې په خدای قسمی چې ما به د مخ ته وکتو بیا به مې سپوږمۍ ته کتنو، سپوږمۍ به راته تته ښکارېده. عزیزانو دا خلا څه کوئ، ماریا قبطیه یو وینځوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، وینځوه. په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شنو کوټې نه بار بنه راوتو، دننه به څه د خاورو لوښی کټوی یا لوټا یا داسې څه شی خو، نو کوټې نه به بار نه راوتو، نو هغې کې به یې کولې. حضور علیه السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوی دی، نو هغه لوښي کې کړي. سحر هغه ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دننه لوښي کې څه شی دی هغه بار توی کا. جلال الدین سیوطی کلی دی چې هغه ورته وی چې یا رسول الله اخو به ما وی چې وبدي ما اوس کلی. حضور علیہ السلام ورته ډیر په غوسه شو چې خدای بندي پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتی وی ما ویل چې جوړو بدی جی هغه ما اوس کلی. ورته ویزا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پشتو نبا د خلینا د مشک او د عنبر خوشبوئی راتلا د او پشتا پوره. عرض میں داو چې که حسن د یوسف مشهورو، نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسې و چې داغي بیا مثال نو. په کوم لار بچ تیر شو، په کوم لار د هغه لارې نه بدرې ورځې خوشبوئی تلا. په ټوله زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناس په ټول عمر کې. نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم. اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ. په قبر کې به هم ګورئ، هر مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي، اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ شي، او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دی چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره. نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای، یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دا یو، نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو، نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري، آی هاي زه خو والله کدا پیژنم. خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم. حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې وي، ړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واورېدې شي. ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زه نه پیژنم. او داسې خلق بم وي
چې ملائکه ورته وي دې ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دی به وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی په خدای قسم مونږ څه سړي رابعه بصری او خزاله شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړی چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شو ملائکه ورته رالي تپوس کوي چې من ربک ستا خدای څوک ملائکه د لاس نه ونیوي ما نه د رب تپوس کوي ما نه ما شپېته کاله خپل رب هیر کړی نه دی ورشئ زما رب نه تپوس کوي چې رابعه بصری پیژنې که نه ما نه څه تپوس کوي ښځه د شپې به راووته په نیمه شپه او د ښار په کوڅو کې به ګرځېده خپې ابله خپې او دا شعر به وي چې جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویخ شي د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویخ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغې وای وینځل د ابراهیم ابن ادهم وینځل ټول ورځ په خدمت کې تیر کی ټول ورځ او د شپې په یخو اوبو باندې او د سکی او 2 رکعاتو نفل نیت تړل نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې سلام به چې وګرځول 15 سپاره به په 2 رکعاتو نفلو کې تاسو ته چې امام لغوندې مونږ چرته وګت کی وې استادو د شوي وي پکې لکه وګد وای کنه وې استادو د وي پکې استاد په خبر د خلکم دستور دی اغه جمعات لا ډېر خلق زی چې کوم جمعات کې تشه خطبه وي او منځ پکې کی الته ډېر لوی رش ولی لکه وای منځ لګ زر کی نا نور مليان خو پکې لګیای تراول هغه جمعات لذي چې کوم ځای کې لنډه تراوی کی دی جمعات کې ولې نه کوي دل تحفظ ولار دې ختم پکې کیږي یعنی دل تحفظ ولار دے قرآن پکې ویلې کیږي نو تلندو تراو پسې منډي وې تاسو به مال تدا وای چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به اسوه مخپنه شي مو تبا قوم یو غرق قوم زمون انجام بچي مونږ سره بکیږي سر وینځه د وینځه ټول ورځ زړه وچوي د بادشاہ په خدمت کې او د شپې په یخو بو د سکی او بیا
2 رکعات نفلو کی 10 سپاری ہو. دا د ټوکو خبرې نه دي، دا ډېر ګران کار. په دې جماعت کې دا چې پکې تاسو ناست یې دې کې زمونږ استاد او الله دې غریق رحمت کی پروژه کې 8 بجې ورپسې نیت تړلو. 8 بجې پړومبي رکعت کې د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ودحا ته ورسول. په 9 غنټو کې په کم 10 سپاره وویل. مونږ ورپسې ولاړو. ابل پاوي چې دی بیا په دې نورو رکعاتونو کې په یو شپه. نو عزیزانو ارشه چې دی هغه ذوق غواړي، تعلق غواړي، رابطه غواړي. زمون ذوق نشته، زمون ذوق پلیت او مردار دی. اوس د پاکستان نوې حکومت جوړ شو نو خلق پته مدي چې ټیپرو متعلق څه وي. د سرو باټینګونو متعلق څه وي. دا غصت مرله سکیم متعلق څه وي. په دې تمه نن کلی طور د پاکستان ټول مسلمانان چې په دې تمه نه دي چې د دې متعلق څه وي چې پاکستان کې بغل نه لاس غوسیږي او کنه به غوسیږي. پاکستان کې به زناکار سنگساریږي او کنه به سنگساریږي. پاکستان کې به شرابي په درو وهل کېږي او کنه به کېږي. پاکستان کې به خزو له بورکې ورپسریږي او کنه به ورپسریږي. خزو د اوس نه غول په سر تپل شروع کړ. زه اسپیټال کې ما مریض دے زمون ایو نرس سماته ہوئی کہ مولانا صاحب ابھی احتیاط سے بات کریں ہماری بادشاہی آ گئی ہے. ماں اور تداسیوں کہ جی ہاں ضرور ابھی ہم باوضو ہو کر بات کریں. ہم خسی بن گئے. حسن پدی تمنے او ټیپر بارزان شي او کنا او مولای بارزانی شي او کنا او اوړه بارزان شي او کنا خدای دې اوړه په 1500 روپۍ سیر کی چې دا قوم د لوګي مړ شي ټول اوړه سي ظالم قوم اوړه خو ورشه په دې سرک پمن سپه او ګورم په خدای قسم کده لوګي مړ کی سپه خنزیر څومره پلیت شه عام د لوګي نمرې چې د غرمې روټای وخراشي غرمه ورته ملو شي او چې د ماخام راشي ماخام ورته ملو شي. خبره د روټای نه ده، خبره د دین ده چې قوم د قوم دا تصورو کی چې د دین متعلق د حکومت پالیسی بد صحیح. تاسو خدای نشی رانیوه پاکستانیان د اسمان نه را پریوتی دي. خدای سره ګډ جوړ کړي دي او خدای سره معاهده کړي ده چې زه به تاسو ته هیڅ نه ویم که تاسو ورڅ کوئ. ورشي بیګا وګورئ په روس کې یو ګړچ ولا زلزلې ور کړي دي 50 لک زره خلق پکې تباہ شو. روس غوندې ملک ته چې په دنیا کې اعلی ترین قوت ته یو ګړچ زلزلې ورک 50 زره ولا مرک 60 زره ماشومان د سکولونو نه رئیس مړه د ملبیلا چا کر چې ټي وي وی ای به بیګا کتلی چې هغه کم منزلونه را غرزول دي دارا تسار چا کیسه کوله ما کر ټي وي نشتا.
په زرګونو ماشومان او په لکونو کورونه روس غوندې ملک بیګا خدای تباہ کړ. تاسو نشي تباہ کولی. خدای قسم د هغه ګړچ انتظار کوي که ترکی اوال په زلزلې تا سره جخت هندوستان اوالو زرګونه خلق پکې مړه شو، تا سره جخت روس اوالو. خدای ته راجع شي، خدای ته سرنګون شي. کینی والله العظیم چې د شپې سملی سار چې را پاسې د کورونو چتونه به در باندې پراته د کورونو چتونه، او تاسو به تلاندې لکه په چندخ چې خپه کېدی او چړت ناری کې داسې بم چړت شي او بیړه بم کار کوي. نن قوم دې ته نه ګوري او په غبرګو سترګو ړوند دی نن ټول ملک د ملک. په دې کې دي چې هاي ماته څه میلاو نشو، هاي ماته څه میلاو نشو. په کوم تمام چې تاسو منډې والی دي انشاءالله چې د خیر مخ به په سترګو نه ګوري دا قوم. که دې ملک د خیر مخ وکتو یا دوی ته د سکون او د اطمینان ژوند نصیب شو نو که مړ راشي په قبر مې متیازې وکړي. سو پورې چې قرآن او حدیث ته متوجه شوي نه یې، قرآن او حدیث ته سرنګون شوي نه یې، او ټول ملک دا مطالبه نه کړي چې مونږ په پاکستان کې ایس ترقی بل نه غواړو نه منو، ایس نه غواړو سوا د دې نه چې د ملک فیصلې دې په قرآن شروع شي، چې ټول ملک دا مطالبه نه کړي. نن مليانم را پاسې دلی دي چې خزي حکومت شتا او نشتا او شتا او نشتا. په دوی هغه چل شوی دی لکه یو ډم چرته خزي لا په ټي وي کې ډرامه کې طلاق ورکړي، چې طلاق ورکړي نو مليان ورپسې شو چې دا طلاق شوی دی، بل ډله پر اپاسه چې نه دی شوی. زمونږ د صوبه سره دی او پیر صاحب دی هغه په بیان ورکو چې ډیره ښه جوړای ده جدا کوي ما طلاق نه دی شوی. پیر په بیان لوی پیر دی زرګونه مریدان مالدت یعنی دل اوستو وته خدای دی بنیاد وباس بنیاد دیوزن استاد څه کار دی چې د متعلق ته بیان ورکړي چې ډیره ښه جوړای ده مې کنده وای یو شرمېدل جوړ. پلاور کې ما نه چاته پوسو کوم مالزبه جواب په دې جلسه کې درک لس پنځل لس لکه خلک ابن مینار پاکستان لاله ما وې د ډم خزم ډمای د ډمې نکاح ونه نو هغه طلاق کم ځای شو، هغه نکاح نو اوس دا را پچت شوی دي صاحب د خزي حکومت شتا او نشتا او شتا او نشتا. د دې دوه جواب دي، دوه جواب. دا خزه چې چا جوړه کړه هغه لوی مجرمان دي او کنه دا خزه لوی مجرمان دي، په دې مې پوي کوي. چې چا جوړه کړه هغه ځان پسې په مانځه کولو پریدم کنا، د مړو جنازې ولا کوم کنا، د لونو نکاح ورته تړم کنا، ما سقط تعلق ور سره وکړو نو دغه غریبي څه ګناه ده؟ ګناه خدا هغه چا ده چې چا جوړه کړه. هغه خلق ته خو تاسو نیلی چیلی کېږئ، کارونه ورته وایئ، ورمنډې وهئ، درخواستونه وروړئ، زامن په نوکرانوئ، ځان په ماشټران کوئ، هغې له خو منډې ور وهئ. چا چې وکړه د هغې څه ګناه ده؟ تاسو خیال راغی؟ زما چې یو شیخ خوښ نه زه باچرې په سر کې نه نو
نو ګناه د هغې نه ده، ګناه خو د قوم ده چې قوم وکړه. اوس قوم پوهېږه او خدای پوهېږه. ما څه کار دی د فتوو ورکړو؟ بیا فتوی هغه خلق ورکوي، هغه خلق چې چا پرون ور سره ملاقاتونه کول او ورته ویل چې مال به هم سره کې کرانه بکی پرون هغه خلق فتوی ورکوي. بیا هغه خلق فتوی ورکوي چې د صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشنو تاسو لک تحقیق کوي درته به یاد نه، تاسو ته څه یاد دي؟ تاسو خو هغه د دغه رونه په قبر کې ته ملائکو تاسو کوي من ربک ویل من ربک وې څه غولې رب کې یو قب مړای بني وګه ما پر رب څه پوهېږم چې رب څه ته وي، او دا خبرې تاسو ته چرته یاد دي؟ خپه نه شئ. تاسو وختي طور خلق یې چې زمونږ د خار کې یو مثال مشهور دی چې آگئی دا ته شبراتا ته ملا ټډو دای تړي تړي دینواله لنګای. تاسو خو نوړای دی وی مونږ دی بلا تور اور پسې زمونږه پریدو کې او خزا و سود به کولو چا ورتل دا سود مکو د سودګرو سزا ډېره سختي. هغه ورته پریدای جب کوي چې ایمان خره وره خو ارمان دا دنیا غای. ایمان ول په بارونو دی خو ارمان د دولت کوا. نو مونږ یې چې ارمان دی روټه غای. د صدر ایوب او فاطمه جنا الیکشن تاسو ته یاد دی؟ صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشن او مقابله چې وا نن فتوی هغه خلق ورکي چې چا ووټ فاطمه جنا ته د صدر ایوب په مقابله کې ورکړي. هغه وخت کې د خزه سپورټ کوله، اوس چې د خزه صدر نه کنه فتوی ورکړي. تاسو خیال راغی؟ نو خبره د ادا عزیزانو چې خزا سربرای مملکت جوړې دیشي یا نشي جوړې. نو د مسلمان ملک سربرای مملکت خزا نشي جوړې دی، د مسلمان ملک. نو کدا ملک مسلمان وې نو خزا به سربرای مملکت کوله. نو ظلم ټول ملک کړي دی، یوازې هغه غریبي پسې تشریږي. مونږ خو برای نام مسلمانان یو، برای نام مونږ کې اسلام کم ځای دی. که مونږ کې اسلام وې، که د حکومت قانون نه هم وې اسلام او نه وې دین، به مونږ خپل فیصله جمعات ته وړې وې، د کمی مدرسې مفتی ته بم وړې وې. ته ورشه په کچرو په ججو په عدالتونو کې او په تاڼو کې د دې قوم حال وګوره. په یو لیش ځمکه باندې 14 کاله مقدمې تاسو کوئ که نه کوئ؟ دیوانی مقدمې تاسو کوئ که نه کوئ؟ د دیر او د سوات او د باجوړ او د کمی دنیا نه خلق راشي څه چل دی دلته اډیشنل ہوم سیکرټري سره می کیس ته څه کیس ته په یو لیس مکه می جګړه په یو لیس مکه. ستا په وطن کې لوی لوی علما دي، خو تم ورشه بل دې ورشي چې زما د په یو لیس مکه جګړه د یو غنټه کې به فیصله وشي. نو په کلونو د خدای په قهر دلته اخته یې کني. د پیرنګي قانون نن قوم د قوم نه دی پرېخي، قوم د قوم او بسرو چشم منلې دي. نو عزیزانو د روس او د انډیا او د ټرکی کار به در سره کیږي. د شپې به سملې او سهار به ټول تباه پراته. که 50 لکه خلک الله په روس کې په زلزلہ تباه کولې شي، نو 10 کروڑه پاکستانیانو باندې خدای زلزلہ راوستې شي او تباه کولې شي. الا بکیږي چې قران ته رجوع شي، قران سره رابطه او تعلق پیدا کړي، دین سره رابطه پیدا کړي. نن دین دنیا ته څومره سپک. اسپیټال کې نن یو سړی
اسه ماوي دا تبلیغی جماعت والا ډیر ښه خلق نو ما ته وی چې څنګه ښه خلق دی خو چرته درې ورځې لتلې نه چې راشي د چيلي غوندې به ګیره پریخي او نیغ نیغ بکی دا خبره یعنی کوم الک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پری دی او منځونه شروع کی عادي ذلیل قوم ته بیا چيله ښکاری کوم الکان چې په بایسکوپونو کې او په شراب خانو کې پراتی هغه خوندر کوي دی قوم لا په دې کلی کې دلته تبلیغ والا ورغلی دي او ورتل زي تاسو نه مسلمان الله پاک داسې ذلیل کړ چې خپل خزه په کور کې نه پریدي بار په تختو سم داسې ذلیل کړ مونږ ته وخود نن د زمکه د سر د پاسه واحد ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي په خدای قسم کده تبلیغ جماعت والا نه بل څوک مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو ټول خېټه راغستیو مفاد راغستیو اقتدار راغستیو روټای پسې منډه و واحد ډله دادا د چا چې بستر مخپل یو روټای مخپل یو بم مخپلی او استاد جماعت پزمکه پراتی او د پیغمبر حدیث درته بیانای خدای ته رجوع شي او قران سره رابطه پیدا کړ زمازوی درې ورځې له چرته تلو دلته د کم کلو کې چراغ کله په مور مونسته راوا کله په خور مونسته راوا کله په ورنداري مونسته راوا چې تاسو مونږ کې دا ټکی غلط دی دا ټکی غلط د درې ورځې برکت مونږ لاغه بچي خوند را کوي چې کمرانه نوزیو بدماشي لوفری زنای کړي شراب اسکلی غلای کړي ډاکای کړي مونږ نه کړي مونږ لاغه اولاد خوند را کوي مونږ بغیر کی ګنا یو سړی نه چاته پوسو کوې سو زامن دي ویل سلور دي خو ادو پنيشتي صاحب وې څنګه وې ادو خدي دکان کوي او ویل ادو په جمعات کې ناشتي ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر ډمباري وي اذان ته ډمباري وي نو ادو پنيشتي صاحب دي په جمعات کې چې ناشتي دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ تاسو کلو کې دا خلق شتا تاسو سره گاوند کې دي تاسو سره مالت کې دي د شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره نو تما ته وایي چې د چا زوی دا شیشي هغه تړمبار وي چرته درې ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بیکار وي او خلقو ته وایي چې منی کوي خرابيږي دا خلق تم چې په سرنګ کې رسول الله خو دې شي نو دې بداوي چې هاذا محمد رسول الله و آمنا به دې بدسي وي دا بچوي دا هغه خلق وای چې چا د رسول الله خط او خال په دنیا کې پزړې لیکلې حلیه د سردار کائنات د حضور علی السلام پزړې لیکلې اوس ما ته وای زدر توس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټاو د لاس دا غټواله درته خیم چې دومره د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچای وي د مخ بناوټ سچ وای هغه درته اوس خیم داغه وجه څه ده داغه وجه دا ده چې یو کتاب د شمائل ترمذی ورته وای چې په شمائل ترمذی کې د حضور علی السلام د وختو مبارک نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده دا ټوله نقشه دا غاخونه دا څنګه دا غاخونه داسې وو چې کله تک تور تیار شپکه به مسکې شو
مسکه بشو نو په هغه رڼا بس تن خلکو بیا مونتا. زما عزیزانو رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي، چې د یار د خط و خال نخې پکې وي، زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښي. قربان د هغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط و خال نخې وي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې د یار خط و خال په زړه کې جوړ کړي. هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا، په کومو زلفو چې قرآن قسم خوړلی، هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده، په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی. وګورئ قرآن کې والضحا، اے حبیب زما د ستا په دې ښایسته مخ قسم، واللیل اذا سجا، او زما د ستا په دې تورو زلفو قسم. نو کم مخ او کم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی، او دا هغه مخ او دا هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه، نو هم ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړه. هر څه چې جوړوئ دنیا کې به کوئ، مرګ نه رسته به هېڅ نه کي. نو وینځه ده وینځه، او په 2 رکعاته نفلو کې 15 سپارې په یو رکعت کې وي او 15 په بل کې وي. سلام وګرځولو په سجده پرېوته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مین یې، خدای زه ستا ډېره خوښه یم، خدای ته په ما مین یې. بادشاہ دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو، نو دا وایي. بادشاہ دروازه وټکوله چې ورننوتو، ورته ویل بې ادبې دا څه وی؟ داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې، داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم. هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري، ورته ویل ځه بې ادبه باروزه باشه، دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی. دی وخت کې زه ستا وینځه نه یم، زه ستا د ورځې وینځه یم. بادشاہ ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی، تم بادشاہ یې د هغې بنده یې، بادشاهي او ملک او سلطنت یې درکړی دی، ټوله شپه اوده پروت دی. زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي، او د شپې په یخو اوبو اودس وکم، او 10 سپارې په 2 رکعتونو کې ووایم. کا په ما مین نه وی نو د شپې به ماله دا توفیق را کولی چې ځان ته یې ودرولی، خو زه به موده پرته وی، خو په ما مین دی چې ما د شپې خوب ته نه پرېږدي او ځان ته یې ویښه ودرولی. اوس په دې راز خو عاشقان پوهېږي، نه تاسو عاشقان یې او نه زه یم، تاسو هم روټي خلاص یې او زه تاسو نه زیات. په دې راز خو عاشقان پوهېږي چې عاشق سړی د معشوقې سره یو ځای وي د شپې، نو آیا خوب دواړو له ورځي او که نه ورځي؟ دا تپوس ورشي رحمان بابا نو. رحمان بابا وایي چې خوب د یار سره هم د عاشق نشي، خوب د یار سره هم د عاشق نشي، چې یار په بل دیار وي څه به خوب کا. د یار په ژوند کې 2 قسمه خوب دی، چې یار در نه جدایم د شپې خوب به نه درځي، او چې یار در سره ویم نو خوب به نه درځي. او بیا چې در سره وي، چې در سره وي، بیا رحمان بابا وایي چې خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې، له هیبته یې و مخ ته کتی نشم، خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې. اے ربا
د مخ دومره روب دی چې ورته کته نشم کتم نشم ورسره ما تینا جدای ما دا عشق ورشي صحابو نه تپوسو کوي د جمعې ورځ ده حضور علیہ السلام تور جبا غستی دا رانجه چولی دی او تور پټکه په سر دی چرته کم یو صحابی د حضور شان اقدس تکتلی واو ریدا چې کبار صحابه یعنی لوی مشران صحابه چی دی اغینا بچ د چا تپوس د حضور علیہ السلام نه بعد وکړو چې د حضور پلانې شه څنګه او پلانې شه څنګه اغیوی والله کوم ته پته لګي ځکه مونږه چرې په دې سترګو هغه ته کته نشو نو مونږ به درته حال څه وای کته نشو ور داغه درد او داغه شان او داغه د عشق دومره روب د صحابه دا نقشه د صحابه صغار صحابه نه ذکر دي کشران الکان نو یو پکې را پاسې دا غوي اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکه چشمه سیاداری دیگر سرما درو کر یا رسول الله بلا د پاسه د بلا وکړه یو د اسسترګي توري دی او نن د پکې لار انجم اچولي تا د صغار صحابه نه ذکر عزیزانو دا تقدیر خبره ان شاء الله بیا بادشاہ مانا تپوسو کی جی ما تا بیمار زما مخ کی او نوابو تپوسو کو دا یو مولانا سے بوسم ژوندې ده خو د ډېر عمر هغه نه تپوسو کوي چې جی ما ته د ګردې تکلیف ته او ډاکټر راته وایي چې روزي ها خان تاسو ډېر نه جوړ ښکارې رن موم خنه ده او بالکل چې ونني سه روزي مینی سه بیا به چرته په قلارونی سه خان ما ته د څه وکړه ما ته وی جی دا ټیک وای مال د جکو والو تا ته بالکل کډنی ټربل نشتا غټ د سنډا عمر غټ او کدی قصدا نو خورانو په کافر کېږي کدی و خور نو مولانا سے ما ته وی چې دې رنگ ته نه ګوري مال د عمر رنگ خود د سری چرګي هم نه دی لکه د سور چی دی دا کډنی ټربل والا داس مونږ ته ګورو بادشاہ تا سچ مونږ یو معمولی خان تا معمولی سړی تا سخت خبره نشو کوله معمولی سړی تا امام مالک قاضی ابو یوسف ابو اوس مونږ کم ځای پیدا کړو اوس خو مونږ هر څه مونږ غوندې خلقو ته پاتې ضمیر فروش او دین فروش ہوتا اوس هر څه پاتې نو د بغداد بادشاہ وای امام مالک ته چې د خدای بنده یو سور ازو تراشه نو دی ورته وی وزګار نیم نشم را د بغداد بادشاہ ورته بیا ولیکل چې یوې ورځې له خراشه کړه نو قاضی ابو امام مالک ورته ولیکل چې د بغداد بادشاہ زما د خدای په ذات قسم وی چې په مدینه منوره کې یو غنټه د رسول الله په خوا کې تیرول چې زستا په ټوله بادشاہي ورنکم یو غنټه د پیغمبر د روزه سره یو غنټه ستا په ټوله بادشاہي ورنکم
زه د پیغمبر خوا پریدم او د بغداد بادشاہ ته ورشم. عزیزانو دا خلقو ائمه محدثین او ائمه مجتهدین، دا خلق. نو اسی زه چې وایم علما ټکه وکم نو علماء نظما دا خلق مراد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاہ ورتوی ته زما قاضی شه، هغه ورتل ما ستا د بادشاہ قاضی توب تا یو حدیث نه پریدي، د پیغمبر یو حدیث ته آره ته اجازت نه راکړي چې زه د بادشاہ قاضی شم. هغه ورته ووی چې کم حدیث دی؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک چې د قوم مشر شي ذبح بغیر سکین بغیر چڑے حلال کړي شي، بغیر چڑے حلال کړي شي. نو د قوم مشری او قضا زکه نه کوم چې پیغمبر ویلی دي چې به چړې حلال کړي شي، نو زه به به چړې حلال شم که زه د قوم قاضي شم. په دې خبره بادشاہ سره اختلاف او بادشاہ ونیو په جیل کې واچولو، په جیل کې ولا زهر ورکاو، پاغي مړ کړو. علماء دغه خلق. امام بخاری رحمت الله علیه دغه کتاب بخاری د ټول امت مسلمه په دې اتفاق ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله البخاری. د قران نرستو دویمه درجه چې داغه د بخاری ده. اوس بخاری تاسو نو ما سه ما چې تاسو تواغست بخاری شریف څنګه کتاب دی او س کتاب دی او سپ کې لیکلي دي، نو دې دیوال ته ډولکیا وها کنه. تاسو خیال واخلئ زمون خلقو مثال داغه بوز احفش پشان. امام احفش شو دا په نحوه کې ډېر لوی امام، نو هغه دا ډېر لوی علم په چیلای په وجه زده کړو، چیلای ساتلی و. نو د استاد نه به چې سبق واغستو نو بار سارا ته بوته چیلای به ځان سره وېستا، نو د چیلای مړای کې هغه پړې به ونیو او د به ورته لګیاو چې ضربا یضربو دا مبتدا دا او خبر دی او حال دی او ذل حال دی او داسې دیچکا به ورکړه چیلای له چې پوه شوې، نو چې چیلای مړای له دیچکا ورکې نو خو چیلای داسې کی سر کنه او ول به دا نه دا پوهاله، نو بیا به ورته شروع دا مبتدا دا او دا خبر دی او دا حال دی او دا ذل حال دی او دا داسې غدا او داسې غدا او داسې غدا، بیا به چې دیچکا ورکا ول به پوه شوې او چې داسې به کا چیلای به سر داسې او ول به دا نه دا پوهه، بیا به ورته شروع. پاکستانی قوم د امام احفش چیلای مړای کې پړې ورواچو او دیچکا ورکه چې پوه شوې سر والله کو پته لګي. اسه اب استاد امام بخاری څوک یا بخاری شریف څه کتاب دی کنه جی بخاری عوام خلیدلم پرګدا چې تاسو لیدلې می پسترګو. اوس طالبانو نم ورخبو یوړو د پاکستان د برکته ان شاء الله د بخاری اسی په تیریدون کی به طالبان ډیر پیدا کیږي، خو بخاری پڑھاوون کی چې دی دا په پاکستان کې په دوربین کې چرته راځي. دا سپینګری علما چې کوم دا اتیا کالو 90 کالو 100 کالو کم پاتې دي دی وخت کې
او بخاری او ترمذی پڑھاوي د دې د مرګ نرسته به دا کتابونه ټپ شي دا به بیا څوک نه ګوري رحمان بابا شعر دی چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ نو نن د دین کتاب د هیچا پلاس کې بنه ګوري د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ د دنیا کتابونه صاحب مشرق دی او جنگ دی او نوای وخت دی او جدت دی او سار چې ګوره ار سړی به د ټپوس په شان سر چې دی په اخبار ور ټیټ کړي داسې به ګوري داسې چې تینا د مچ وزر قدر ټکه بم نه پاتې کی داسې به پی ور ټیټ لکه صدی پکې سلی کلی وای په ایمان چې په پاکستان کې هم په اخبار کې دا چرته خبره وګوره او وګوره نصار طالب چې ګورم اخبار به پلاس کی کہ امام صاحب ګورم اخبار به پلاس کی کہ د جمعات په کوټګای کې ګورم د طالبانو په ډیکس باندې به کتاب نه پروت په باندې به اخبار پروت سچل کې ماما وې دنیوي حالات او نزان خبرو پارام کې نه چې بنگلا او دولت ته نو کنه خدای راستی کنه لیډر شي او نه منبر شي او نه د قوم مشر چې بنگلا او دولت ته نو د منګک مثال بدی منګک خاورې کنه او خاورې دی په دغه تاسو خیال را تاسو د منګکان ورونه کډیر اخبار وګورئ جوړ بته سکي مزید مغه چا دي چې د چا بنگلا او دولت او کروڑونه روپۍ ور سره تاسو خیال راغی مزید هغه خلق تاسو خو د جرم مست خلقي ها کو کونترباز یې تاسو لیډران کېږئ نه نو الله کا صوبائی منبران شي نو الله کا قومي منبران شي نو الله کا سینیټران شي سینیټر بم سرمایدار کیږي او منبر بم سرمایدار کیږي او ټیکټ بم سرمایدار ته ملایوي تب هم دغه ګرځي جارو کخبه خوارشي کینا چرته خپل روټای غټه بیختی وزدا سټي پارام کینا پردی ویر کی ولی کم سایو باز نو خبره مې دا کوله چې علما زوام علماو نه زمونږ د ملک دا خلق مراد نه دي چې دا د سود د زکات په پیسو باندې خرید شي تو وګوره ستا په دې ملک کې زکات کمیټای جوړې وي زکات کمیټای هغه زکات کمیټای تپوس ترننه چا کړه دې چې ته 3 میاشتې پس 20-30 ہزار روپے والے تا چاله ورکړي چا تپوس کړه او رجسٹر وګوره پر رجسٹر ګوته لګېدلې دا ګوته چاله باټره تاسو تولې دا چې دا چا ګوته ده خو خپل ګوته ګنده کوو په چې دل دمره می دلاور کې دمره می دلاور کې رجسٹر دا کانه چا چالند زمونږ په دې جمعات کې وړاندې وسی حافظان دي ورشیا کوټه کې بناستی قران ولا ورکه چې طالب په 10 کاله د ضیاء حکومت کې چانه درکړې ده انا تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې مونږ ورکیو داسې لکه د غوی پاس غاخونه چې ورک دي او ورک د خپل عزایم او د لاسي زمونږ خپل اراده خراب دي مونږ هغه شی چې کوم د خدای نه د غوښتو ده هغه د بنده نه غواړو زمونږ ایمان او عقیده دای چې دا بنده که چرته څه شی شو نو ګوره که زه چرته ښه شوم
او خکول چې دی د بنده په اختیار کې نه دی، د خدای په اختیار. په دې 40 کال کې د پاکستانیانو دا تجربه ونشوه چې ما خدای چې خکول نه غواړي نو بنده ما نشي خکوله. نو عزیزانو عرض می داو چې هغه اصل موضوع را نه پاتې شي. علما لیکي چې انا له لحافظون، دا د یو کتاب متعلق خدای نه ویلې، د دې قرآن متعلق ولې ویل. علما وی چې دې کې راز داده چې صحیفه چې د اسمان نه نازلې وي وقتی او عارضی قانون، تورات او انجیل او زبور چې وو دا وقتی او عارضی قانونونه. پیغمبر لاړو قانون هم ختم شو، بل پیغمبر راغی بل قانون برازي. نو داغي ذمہواری خدای په خپل ذمہ زکه نو اغستی چې پیغمبر ژوندې قانون به می او چې پیغمبر وفات شي قانون به ختم شي. د قران کریم متعلق الله انا له لحافظون زکه وی چې حبیبه کته وفاتم شي او ستا امت ټول ملیامېټ شي او نست نابود شي، بم دا قرآن محفوظ پروتی زبه څوکیداری او تر قیامت پورې به بل پیغمبرم ناراضي او تر قیامت پورې به بل کتابم ناراضي. نو د دې د حفاظت ذمہواری الله زکه واغستا چې د رسول الله نبوت بم تر قیامت پورې وي، بل پیغمبر به ناراضي او د رسول الله کتاب چې د دابم تر قیامت پورې وي، بل کتاب به ناراضي. واخر دعوانا الحمد لله.